د خیبر پښتونخوا بنو کې د پاکستانی پوځ او طالبانو مخامخ جګړه او شهید افریدي ته د طالبانو اخطار. د خیبر پښتونخوا په بنو ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو تحریک او د دې هیواد پوځ ترمنځ مخامخ نښته شوې ده. یا د نښته نن غرمه وروسته له هغې وشوه چې د پاکستانی پوځ او یو سي عسکرو موټریز کاروان د ګزمې لپاره د حرکت په حال کې وو. د پاکستانی طالبانو اړوند د حافظ ګل بهادر ډلې په بنو کې پاکستانی پوځ او یو سي عسکر راګیر کړي وو او له دوو لوري پرې د سپوکو او درنو وسلو اندامونه کول چې په نتیجه کې نږدې 100 تنه پوځیانو د مرګ ژوبله اړولې ده. په ایکس د پاکستانی طالبانو تحریک ته منسوبو سرچینو خبر ورکړی دی چې په دې برید کې د پاکستانی پوځ یو جګپوړه قومندان عبدالباسط په ګډون 15 تنه پوځیان هلاک کړي او نږدې 10 نوري مرګونې چاپیان کړي دي. سرچینو لیکلي چې د پاکستانی پوځیانو زیات شمېر وسلې او جنگي مهمات پاکستانی طالبانو له ځانه سره وړي، خو د پوځیانو دواړه موټرې په مکمل ډول سوځېدلې وې چې د وړلو لپاره هیڅ فایده نه کوله. پاکستانی رسنیو یاده پیښه تایید کړې ده، خو ویلي دي چې پاکستانی مقاماتو پوځ ته د وروختو تلفاتو شمیره له دوی سره نه ده شریکه کړې. بلخوا د پاکستانی تحریک طالبانو اړوند یو شمېر سرچینو په ایکس د پاکستان پخواني لوبغاړي شاهد افریدي ته د مرګ ګواښ کړی. دوی پر ایکس لیکلي که شاهد افریدي او یا بل هر څوک د پاکستانی پوځ په ملاتړ د پاکستانی طالبانو په لار کې خنډ پیښ کړي پر وړاندې به یې وسله راپورته کړي. شاهد افریدي د آی اس آی په ملاتړ په کوکي خیلو سیمه کې افریدي قوم ته په خبرو کې ویلي دي چې پاکستانی پوځ ملاتړ دې وکړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمول ټول وسلوال چې د پاکستان پوځ ته ګواښ پېښوي په خپلو سیمو کې پرېنږدي. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د شهید افریدي د دې کار په ضد غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د پاکستانی پوځ هر دود زموږ دښمن دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کامنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سابسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.